د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نوریې په اړه تازه پیغام. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپل پیغام کې ویلي دي هغه کسان باید ټینګ کړی شي چې د نوریې څخه یې ویډیو کړې وه او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې وه. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي چې یو څه موده مخکې زموږ امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده یو بیان خپور کړی و چې پکې ویلي وو عکسونه او نور ویډیوګانې کول حرام دي. هغه وویل دا هر څه حرام دي نو باید موږ هم ومنو. هغه ویل نو څنګه هغه نظامیان کولی شي چې په دغه نظام کې دي نو بیا ترې سرغړونه وکړي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هغه عام ولس غوښتنې هم منلي دي چې عام ولس غوښتنه کړې وه هغه کسان باید ټینګ کړی شي او په سزا محکوم شي چې له نوریې څخه یې ویډیو کړې وه او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې وه. عام ولس وایي دغه بیچاره خور چې څوک نه لري موږ یې ټول ورونه یو او باید د هغه حمایت وکړو. هغوی وویل چې د نوریې څخه یې هغه کسانو ویډیو کړې ده اصلا د نوریې شخصیت او هر څه ترېنه اوړي دي هسې په نوم ژوندی ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د هیواد ګڼ شمیر اوسیدونکي له اوسني نظام څخه غوښتنه کوي چې هغه کسان چې د دې خور ویډیو یې اخیستې او خپره کړې ده ژر تر ژره وپیژندل شي او د قانون له مخې پر کلکه سزا عمل شي. د خلکو په باور که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه نیول شي نو دا به د ټولنې په اخلاقي جوړښت ناوړه اغیز ولري. خلک وایي موږ ټول مسؤل یو چې د خپلې بې کسې او مجبوره خویندو ملاتړ وکړو د هغوی عزت وساتو او د ژوند د سختیو پر مهال ورسره ودرېږو نه دا چې د هغوی د بېوسۍ ننداره جوړه کړو او درد یې نور هم زیات کړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو تربیه خېټ شارې